د نن چې کومه ازموینه ترتیب شوې ده دا د ازمایښتي کانکور په نوم ده. هغه زده کوونکي ساق الکانکور ورکوي د پر همدا امتحان په دې اساس په لاره واچولو دوی د اصلي کانکور سره بلد شي. دغه تقریبا کم از کم 400 کسونو ګډون کړی دی. نوم مې فیاض دی. لکه څنګه چې زه په 12 ټولګي کې بهرحال شاګرد یم نو موږ په خپله د اوسه نه آمادګي نسو او راتلونکي کال لپاره انشاءالله چې موږ به ډېر آماده وو. مې عارف الله د پکتیا ولایت سمکانۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا یو پریپریشن دی موږ لپاره تر څو د انټرنس اگزام کې یو ښه نتیجه ورکړو او زما د خوښې بخش طب دی انشاءالله د خپل بخش یعنی په کوالټۍ ته به انشاءالله رسېږم. زه ذبیح الله صابري د پکتیکا ولایت متحقن ولسوالۍ ابراهیم زو د کلي اوسېدونکی یم. نور ځوانانو څخه دا غوښتنه کوم چې مثلا دوی باید خپله کانکور امتحان ورکړي. ځکه پام وکړو دغه ابتدایي زده کړې دي عموما زده کړې تر 12 ټولګي پورې دغه زده کړې دا عمومي دي. معنا دا شاګرد نه پوهېږي چې مثلا زه په راتلونکي چې شی له ځان جوړ هغه شاګردان چې 12 پورې ټولګي ویلي هغه نه دي معلوم رښتیا نه ده معلوم مثلا دی ډاکټر دی انجینر ده یا مثلا 12 ټولګي بعد باید دی عالي زده کړې وکړي یا اعلی زده کړې ورته وکړي دا باید وکړي ځکه تحصیلي دوره باید دی بشپړه کړي. پوه نه یوازې دا مثلا چې 12 پورې د ټولګي بشپړ شي بلکې دی باید پوهنتون دوره لیسانس واخلي ان تر ماسټر ډیګري پورې باید زده کړې وکړي.